फौज ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर करके और अमन मुजाहिदीन लाखों की तादाद में लोग अमन के लिए निकले थे, सफेद झंडों के साथ निकले थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर की है, जिससे कई लोग शहीद हो गए हैं और कई जख्मी हैं। अभी मैं हॉस्पिटल में बनी हॉस्पिटल में बहुत से जख्मी आए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फायर करके लोगों को मार दिया गया है। ملګرو نن داسې چل شوی او په بنو کې چې کوم حالات دي ډېر زیات افسوسناک دي. په بنو کې نن خلک راوتی وو د پاسون دپاره او دا وخت تاسو هغه په سکرین باندې کتی شئ چې څونه ډېر زیات داسې ویلی کېږي چې د لکاو کې هغه خلک وو او هغه راوتي وو د امن پاسون دپاره. نو په دې کې چې کوم دی یو شهري چې کوم دی هغه پایرنګ کړلی، د هغه پایرنګ په نتیجه کې چې دی تقریبا 20 کسان هغه زخمیان شوي دي او داسې پکې ویلی کېږي چې ډېر زیات کسان هغه پکې مړه هم دي. دا وخت تاسو برای راست چې کوم دی هغه د نت مسلې د وجې زه تاسو ته هغه لږ شو کولی نه شم، خو نور چې کوم دی په بنو حالات هغه ډېر زیات ګډوډ دي او کوم حالات اوس هم تشویشناک دي. اول ته چې کوم دی اوس کم پولیس چې دي هغه هم را رسېدلی دي، لکه دا خلک ډېر زیات راوتي نو په هغې په نتیجه کې کم ډزې یو سو بل څه شوي دي، نو حالات چې کوم دی د کنټرول نه بهر ته وتي وو. دغه کم د جماعت اسلامي سره تعلق دی ویډیو هم تاسو کته، هغې هم هسپتال ته ورغلی ویې ویل چې آیا څونه کسان زخمي دي او څو دغه دي. نور اپډیټ به درسره شیر کوو په بله ویډیو کې، هغې کې به میلاویږو.